رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د قسم په هغه ذات باندې چې د کم چا په لاس کې په قبضه کې زما ځان دی وایي که چیرې تاسې ته د الله قهر د الله د غضب په باره کې معلومات وسي کم معلومات چې ماته دی یا د آخرت د سختیو متعلق که چیرې تاسې ته معلومات وسي چې کم معلومات ما سره دی تاسې به د خنداوي بیخي ډېرې کمې کوي او تاسې به ژړاګانې ډېرې زیاتې کوي چې د الله غضب څومره سخت دی او د آخرت څومره سختیانې دي که چیرې د دې معلومات تاسې ته هم وسي تاسې به هیڅکله بیا ونه خاندئ او تاسې به ژړاګانې ډېرې وکئ حتی چې تاسې به د خپلو کورونو نه راوځئ د ځنګل و طرف ته به ولاړ سئ د غم او د مشکل حالات به پر تاسو باندې تاسې به د ځنګل و طرف ته روان سئ یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته راغی چې ویې کتل صحابه کرام سره ناست ول او سره خندلې خنداګانې کولې په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ورته وویل ایا زه تاسې ته داسې شی نه در وښیم چې هغه ستاسې د غفلت د زړه لیرې کړي او تاسې ته آخرت در په یاد کړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسې خپل مرګ زیات یادوئ چې کم څوک مرګ زیات یادوي د هغه په زړه کې به د آخرت یاد راځي او د دنیا چې کم غفلت دی هغه غفلت به ځینې ختم کیږي او بیا یې وفرمایل قبر د آخرت د کورو څخه اولنی کور دی که چیرې څوک په دې کې کامیابه سولو هغه په آخرت کې هم کامیابه وي که چیرې څوک په دې کې ناکامه سولو هغه په آخرت کې هم ناکامه وي عثمان غني رضی الله تعالی عنه هغه به چې کله قبرستان ته راغلی ډېر زیات به ژړل یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې کله نبي علیه السلام د جهنم په باره کې خبرې کوي جنت په باره کې خبرې کوي تا له ژړا نه درځي او چې کله قبرستان ته راسي هدیرې ته راسي تا ته ډېره ژړا درځي ده ورته ویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا اورېدلی دی چې قبر د آخرت د منزلو څخه اولنی منزل دی که چیرې یو انسان دلته کامیابه سي هغه په آخرت کې هم کامیابه وي او کم څوک چې دلته ناکامه سي هغه په آخرت کې هم ناکامه وي او بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې کله یو بنده مړ سي وفات سي نیک بنده وي مؤمن بنده وي دنیا کې نیک اعمال کړي وي چې کله دغسې بنده وفات سي چې کله دی قبر کې کښېږدول سي دا قبر ورته وایي چې مرحبا ښه راغلې دا قبر د دې مړي استقبال کوي دې مړي ته ښه راغلاست وایي لکه په دنیا کې موږ تاسې چې یو ګران میلمه ته ښه راغلاست وایو داسې ورته وایي چې په خیر رالې د هغه په راتګ سره موږ تاسې ډېر زیات خوشحاله سو دغسې د قبر د نیک بنده په راتګ سره ډېر زیات خوشحاله وي قبر ورته وایي پلانکیه د دنیا پر سر باندې چې څومره انسانان ول ټول نه مې زیات ته خوښ وې تا زما حق ادا کوي نن چې ته راغلې زما سلوک و زما معامله به ته ووینې په خپلو سترګو بیا به د قبر د الله په حکم سره دومره زیات غټ سي چې د څو پر د انسان نظر ځي جنت له طرف څخه به یو دروازه ورته خلاص سي د هغې څخه به د جنت هواګانې او ښایسته بوی به و د انسان ته راځي الله دې موږ تاسې ټول ته رانصیب کړي او چې کله یو نافرمانه ګناهګاره بنده مړ سي چې کله د قبر کې کښېږدول سي نو قبر ورته وایي چې ستا راتلل دي نامبارک وي دنیا پر سر باندې چې څومره انسانان ګرځېدل د ټولو څخه مې تاسې نفرت کېدی تاسې مې بد کېدی تا په دنیا کې زما پر سر باندې د الله نافرماني کوله نن ته راغلې نن به ته زما سلوک ووینې بیا به دا قبر ورباندې راتنګ سي حتی چې د پشتۍ به یو تر بله سره تېرې سي نبي علیه السلام اشاره وکړه په دې ګوتو تېرېدلو سره چې د انسان هډونه به یو تر بله داسې سره تیر سي او د لپاره به د جهنم څخه یو دروازه ورته راخلاصه سي چې د جهنم اور به د ده طرف ته راځي او دوی به ورځ تر قیامته پورې په دې تکلیف کې وي هر وخت خپل مرګ یادول پکار دي هر وخت د خپل آخرت یاد او توبه کول پکار دي نه د معلومه چې په کومه لحظه کې په کوم وخت کې موږ ته مرګ راله راسي الله دې په داسې حالت کې مرګ نه راکوي چې په کوم حالت کې موږ تاسو څخه الله ناراضه وي